د سی افغانستان یوټیوب چینل مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. هیله ده چې روغ جوړ خوشحاله به سئ. دا د نن یو ځل بیا راغلي یو نوې برنامې پسې. د نن ورځې برنامه به مو ډېره جالب او ډېره جذاب وي، ځکه د افغانستان وتلي او تر ټولو مشهوره موډل سره دلته ناست یو راغلي یو سره یو برنامه ډکو. نو تاسو د خپرونې تر پایه له موږ سره اوسئ. موږ سره نن په خپرونه کې ښاغلی عبید زازی دی، د افغانستان اولین او یعنې د موډلینګ بنیادي ښوونځی موډل دی. سلام زازی صاحب، په خیر راغلی. وعلیکم السلام، ته بخیر اوسئ، څنګه یې؟ ساده ښه ده، شکر دی، مننه. تاسو خاص ته د ورځو کې د استقلال شپې ورځې دي، برنامې هم ډېرې زیاتې دي، ستړي به مستئ او په داسې وخت کې مې ګیر کړئ چې برنامې ته هم روان استئ. څنګه دي برنامې؟ نن خو به اندازې زیات ستړی یم په دې چې موبایل مې خراب شوی ده او داسې وخت کې د زه ګیر کړی یم، نه پوهېږم تاسو څه وایئ. دلته زیاتره خلک دي که نه دوستان دي موډلینګ ته نوې مخه کړې ده یا ډېر پخوانه دي، ځان ته وایي زه اولین موډل د افغانستان یم. چې تاسو څومره وخت کېږي موډلینګ کوئ او له تاسو نه مخکې کوم موډل وو که نه وو، که نه تاسو موډلینګ شروع کړو وروسته موډلینګ شروع شو؟ ما خو 2002 کال کې و چې په هغه کې مې کار کولو پاکستان کې لاهور کې موډلینګ مې کړی، فلم کې مې کار کړی او دا اوس چې دلته خلک وایي چې مو اولین موډل یو، دا بالکل غلط خبرې. 12 کال کېږي چې ما موډل او فیشن شو ګروپ جوړ کړی ده چې تاسو ته معلومات شته چې اکثرا تلویزیونو رسنیو ته ټول شاهد دي او آگاه دي چې اولین موډل زه په افغانستان کې هم اول شلم یو برنامه کې چې هغه کې تقریبا 15000 کسان راغلي وو چې هغه کې زه لومړی مقام اخیستی ده او فعلا فضل د خدای د ریاست جمهوریه نه کرزي صاحب نه د فعلا رئیس جمهور نه دغه ما ټول نه ایواردونه اخیستي، تقدیرنامې مې اخیستي. هڅوک چې لومړنی موډل یم هغه بالکل غلطه خبره ده. ټول ما شاګردان دي، اندازه چې تاسو ګورئ لکه تاسو غونته اول راغلي ما سره کار کړی ده. زازی صاحب، زمونږ دویمه پوښتنه دا ده چې تاسو یوازې فرهنګي موډلینګ کوئ که نه کلاسیک موډل ته تاسو هم کار کړی دی، که نه یوازې فرهنګي موډل دی خپل فرهنګ نړیوالو ته په نمایش ورکوئ؟ ما خو اکثرا کلاسیک موډل ته مخه ورکړې ده او ډیزاین ته مخه ورکړې په دې چې موږ تاسې که کلاسیک نه مخکې لاړ نه شو نوی ډیزاینونه دومره نه چلیږي. ما ډېره ښکلې درشۍ جوړې کړې دي او ډېره د ښکلي لباسونه چې دي ټول زاړه فرهنګي لباسونه وو چې ما نوي کړي دي او څنګ ته درشۍ کار کوو چې هم زنانه ښه لباسونه جوړ او هم مردانه. او خبر دی که چې زه یو ډیزاینر یم، کوم عام نفر نه یم چې زه نوی زه موډل شوی وم. ما په هندوستان کې شو ورکړی ده چې هلته اول شوی یم چې ملي تلویزیون آگاه ده، رئیسان ټول خبر دي او هغه نه څنګ ته تاجکستان کې مې کار کړی ده او دوبۍ کې پروګرام لرله چې مخبله مشکلات پیدا شو، ترکمنستان کې مې پیشن شو لرله چې هغه کې مې لږ مشکل پیدا شو، خبره پاتې شله. نو باید هغه نه بګورو چې چیرته رسیږو او څه کار کوو. زازی صاحب، شاګردان خو به مو د 12 کلونو کې ډېر د لاس نه تېر شوي هلکان نجونې، اوس فعلا څو کسه هلکان څو کسه نجونې ستاسې په ټیم کې دي، یعنې څو کسه ټیم لرئ تاسو په خپل ټیم کې؟ ما خو تقریبا امکان لري سر نه پورته شي موډلان په چې افغانستان کې موډل چا نه پېژندلو. نوي چې ما موډلینګ شروع کړی و بعض کسان پوښتنه کې زه یې فروخته میش د کوچا فروخته شه موډل ویګاپا بیا ما ورته چې نه داس موډل کې و داس فیشن شو کې او فعلا تقریبا یو 60 کسان کار سره کوي، څو حاضر څو غیر حاضر. خو لږ قرنطین شو، د قرنطین کې ټول مشکل پیدا شو. نو فیشن شو هغه ته تاسو معلومات شته چې دوستان زیات لرم، موډلان ډېر ښه موډلان لرم او نکۍ زیاتې دي، یو 15 کسان دي فعلا سره. ډېر ښه. زازی صاحب، یوازې په مرکز کې موډلینګ کوئ که په اطرافو کې یا په ولایتونو کې تاسو کوم فیشن شو ورکړی ده، برنامې مو ورکړې او که نه؟ مونږ ننګرهار کې فیشن شو ورکړی وه چې 3 کاله مخکې دعوت وو او نورستان کې فعلا دعوت شوي یو، امکان لري چې د څو ورځې کې لاړ شو، لږ هوا ګرمه ده او هغه څنګ ته هرات کې دعوت شوي یو، امکان لري لاړ شو. د څو سیمې چې آرامه دي او سهولت پکې شته د سیمو کې امکان لري فیشن شو وکړو. زازی صاحب، تاسو خپله ویله چې زه یو ډیزاینر یم او زه یعنی خپله طراحي کوم، دا جامې چې څه دي تاسو خپله طراحي کوئ. دا جامې چې مې په غاړه دي دا ستاسو خپل یو نوی ډیزاین دی او که نه کوم ولایت پورې اړه لري؟ نه، دغه خو ما خاص خپل ډیزاین ده چې انداسه خوښ مې شله د ډیزاین نو ځان سره انداسه میډیا کې ته راغله ما کېدای شي یو څه جوړ کړم چې یو نوی شی وي. تاسو ګورئ امکان لري چې د بازار کې نه چې روی مې جوړ کړی دي او کوم سیمه ته اړه نه لري. واقعا ډېر داسې شوخ رنګ دی، رنګ خو ډېر ظریفه رنګ ده خو ډېر شوخ کار شوی دی، ټولې مشکڼې دي. دا به ډېر په سخته جوړ شوي وي، تاسو به څونه وخت کې به هم دا جوړې کړي؟ دا تقریبا یوې میاشتې کې جوړ شوي دي او دا اصل ده چې شپې ستوري اسمان په ستورو ښایسته وي که نه. دا تور ټوټه ده په سپینو ښایسته شوې ده، نو ټول ستوري دي. خدای وکړي چې تاسو خوښ شوي وي.
واقعیت ډېر ښه کالي دي. دوستانو که تاسو هم غواړئ چې داسې خوشتي په وګرځئ یا نوي ډیزاینونه کالي واغوندئ نو باید ځاځي سره اړیکه ونیسئ. زه به تاسو ته لینک یا شمیره په لاندې په یوټیوب چینل کې واچوم. تاسو کولی شئ ځاځي صاحب سره اړیکه ونیسئ، کوم ډول کالي مو چې په کار وي ځان ته فرمایش ورکئ، او که غواړئ ټیم کې یو ځای شئ نو راتلی شئ ورسره یو ځای شئ. تاسو نه ډېره مننه ځاځي صاحب چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړو. نور هم په خدای سپارم. تاسو نه ډېره مننه، تاسو د ښکلي اواز نه او ښکلې څېرې نه ډېر خوشحال شوم تاسو سره وم. ښه نو ګرانو دوستانو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. الله مو مل شي.